په شان جوړ شمه چې زه د خپل کلي ملک جوړ شم او خان جوړ شمه څومره مزه به وي چې برید مې وي کونډه پورې ښودې په هر یو ځای کې مې شر پرېښی وي لانجه پرېښې وي ټوپک مې لاس کې وي ټوپی مې په تندي پرته وي خیر دی که ماته د ټول کلي دشمني پرته وي خفه په دې یم چې مې وس نشته او زور نشته زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته ماته یو کس وویل چې مړه خفه کېږي سله څادر د ظلم په سر واچوه یارېږي سله ساده سړیه خلک ځان دپاره څه نه کوي دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي لږ شان د کوپر نظري سره منښته وکړه دین او ایمان پرېږده د ښو خلکو نه تېښته وکړه دومره څه وکړه چې ایمان دې په سینه کې خور شي چې دی د ظلم اواز ټوله ښاریه کې خور شي د خپل عزت دپاره ویشتي کوه ستړي کوه په درې څلور لکه روپۍ خلکو له مړي کوه په لاس کې توره دشې مرغه او دشې داډو نیسه کورونه ونیسه د خلکو نه جیداد ونیسه لاړ شه ټوپک واخله په کلي کې سړی ووله یا د چا پلار ووله یا د چا زوی ووله چې قاتلان او ظالمان دې خونړی وګڼي د کلي خلک به د مشر د جرګې وګڼي بیا په جرګه کې په لکونو مشرګې اخله مرسډیز ګاډۍ په بدل کې د ټانګې اخله هسې خدا خلق دې نه مني رسول